ګرد دنیا چې د ستاسې د واسا د نلکو هغه اوبه څښي چې ګوره سپینې او که تورې د ګټرانو او که د نالیانو او ته په خپله د منرل واټر څښې دا ولې منټر واټر کې چشم که لمبېږم په دې باندې به ته کار نه لرې هغه د نلکې اوبه مې وتې ته درې لکړي دي ته یې څښي هغه که مې وڅښلې نو به دا شی راسه جوړ شي لکه دا ته ما ته وګوره څنګه سور و سپین یم تاسې د خدایه نه بیریږئ په دا ګرده خلکو باندې هغه چټلې او د جراثیمو څخه ډکې اوبه څښئ او په خپله باندې دا اوبه څښئ مې څښي چا درته ویل چې ویې څښي په زوره یې در باندې څښو خانه خرابې چې اوبه نه وڅښو نو ژوندي به څنګه پاتې کېږو دغه حال شلومبې وڅښي مستې وڅښه دا یخ یخ بوتلان دا د ماملیړو د باډر را روان دا به څوک شي تاسو دا نلکه یوه یوه هفته بنده کړې وي په دغه سره ګرمي کې دا ولې دغه ظلم کوئ یاره و شیر جنگل که بادشاه ہوتا ہے چاہے بچہ دے یا انڈا دے ہمارا مرضی ہے پانی چھوڑے یا نہ چھوڑے ته دا راته ووایه چې دا نلکې مو بیا د څه دپاره لګولي دي دا خو نو د شوشا دپاره دی ورور ای ناظمان نه وینې چې پر روډ باندې لوی لوی کمبې درولي بغیر بله پان شوشا د خپله شوشا پکې بیا د وابډا والا کمبې درولي تارونه یې پر جار کړي په میاشتو میاشتو یې بجلی نی و هغو ته غږ نسی کول ولې چې بیریږي بیا میټران درڅه وړي زموږ د خوارانو خو نو بیا میټره نلکه ده ورور هېڅ کیسه نه بس هر یو راته ګایږي نلکه نه رایله کوئ نلکه نه رایله کوئ نه ته دا راته ووایه چې اوبه نه رایله کوئ دا بیل بیا د څه دپاره راستوئ دغه حال دی کاکا بیل خو د بجلی والا هم راستي هغه یې نه راستي په میاشتو میاشتې بجلی نه یې دی راواست موږ خو لا بیا هم شوی ورور په عزت درسو دروازه در وټکوو بیل په لاس درکړو چې کاکا دا د اوبو بیل دی جمع به یې کړي د وابډا والا خو ګر سره په نالیو کې درېله کړي بله ورځ راوتلم زما انا ناسته وه د نالیو پر غاړه وم اناګو څه کوې وایي زوی بیل راغلی و په نالیو کې راڅس کړی چې ومې کاته 100,000 روپیو انا ول پاک کور یې سپېره کې زما ول ورته خوشي سره 3,500 و د زوی مړي خالي د بجلي بیل 100,000 روپۍ راستولي نه ته دا راته ووایه زه د واسا خبره درته کوم ته وابډا نه پرېږدې یاره وروره واسا او وابډا څه له بندې ته ولې سر نه خلاص دا د واسا محکمه به کله سمیږي تر څو پورې تی د اوبو څښل نه یې پرېښي زموږ رویا نه شي سمېدلی په دې خلکو باندې رحم وکړه د دا خلکو در خوله به شیراوي درته ووځي او ته خبر یې چې د تږو شیراوي څونه بدې لګېږي نو به څه راوکړي غاښونه به دې در وباسي دا عجبه خبرې دا د ساینس د ټکنالوژي په دور کې دی وایي غاښونه پالشټکي به کښېږدو کاکا څه کیسه او که دې لاسونه مات سو بیا زموږ لاسونه نه شي ماتېدلی ولې په موږ پسې دی دواوې پسې دي خلک دی دواوې راته کوي په ټینکۍ و ټینکۍ و دواوې راته کوي په ټینکۍ دا بیا کومې دا د اوبو ټینکۍ نه دي چې په بازار کې خرڅوي دا ګرد و موږ ته دواوې کوي وایي ښه دی دا ګنده اوبه په نالۍ کې لږ چې زموږ اوبه خرڅېږي پخوا به دا ټینکۍ کې پټرول خلکو راوړل هغه اوس په ګیلنانو کې په ګروزي را روان خورا روپۍ ګټلې اوس در په دره دي خدای د اوبو والا غور جوړ کړه کروړپتیان دي اوس یو اخري پوښتنه در څخه کوم بس دی وروره مازغه مه راخرابوه یوه پوښتنه اخري سر ابا ټیم دی ګرده راضایه کړي بس ما د غونې ټیم دی ځمه یو کمیشن ممیشن به ټولوم ورور د چا څخه کمیشن ولې دا د ټانکیانو والا سره دا ټیم حساب ورسره کوو براره ټاکئ په چا ځای دی ورور ځمه چې وروره که شرایط د زړه کېږي ته هم ښه شرایط راته وکړي دغه د ځانه پیرپیرک راته جوړ کړي دي وکړئ څه شرایط وکړي لرې ځه د مخ واخه دا شی جوړ